په پکتیکا کې د مرکز ښرنې او ارګون ترمنځ په غځېدلې لاره د پړاو په سیمه کې هغه لوی پل چې د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی و بیرته جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په خبره موقتا د دې پلو د رغونې چارو شاوخوا 1.5 میاشت وخت ونیو چې 4 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغی. په دې پله باندې خو تقریبا 1.5 میاشت ووتله چې موږ کار پرې باندې روان کړی تخمینا 1.5 میاشت کې چې کار پرې باندې روان ده. الحمدلله دا نن تاسې وینئ چې د ګټه اخیستلو ته انشاءالله آماده ده. نو موږ اوس فلحال 4 میلیونه روپۍ پرې باندې لګولې دي. نو د راروان څرمنې دپاره انشاءالله بیرته ترتیب او پلان ده چې په راروان څرمنې په اساسي ډول باندې جوړ کړو. د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په پکتیکا کې نور هم په بیلابیلو سیمو کې د بیارغونې کارونه روان دي او په لنډو ورځو کې به یو شمېر ګټې اخیستنې ته وسپاري. د دغه پلو په څنګ کې تقریبا په بعضې پلچکو باندې کارونه روان دي پکتیکا کې او بعضې سړکونه دي چې هغه هلته خټې زیات وي لکه د خوشامند او ډیلې ولسوالیو کې چې هلته بیخي بیا چې کله باران وسي نو بیا هلته امکان د دې نشته چې په میاشتو موټر راوځي. نو ولس او خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغې دپاره هم هلته کار روان ده. لله الحمد هلته اشغال ورباندې ویزي اشغال اندازي ورباندې کېږي. په یاد ولایت کې د بیارغونې چارو ته خلک خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې په اساسي او لومړنیو خدماتو کې د ورته زیاته پاملرنه وکړي. دوی د لویو لارو د امنیت لپاره هم د اسلامي امارت هڅې ستایي. موقع دې لار کې به شمې د ګمل نه راکات تر وخت تر غزنی پر بیمینه 15000 روپۍ وړي بس موږ نه 10 روپۍ نه لګي. د اقدام نه چې د پول نړیدو بیرته د جوړ کړو خلک ډېر خوشاله دي او خدای دې دوی ته نورم توفیق ورکړي چې داسې اعمال لرې جوړې کړي او پلونه چې ډېر خلک ورسره په تکلیف او زحمت وو. د پکتیکا د ولایتي ادارې په خبره اسلامي امارت به د بیارغونې په برخه کې هغو سیمو ته زیاته پاملرنه وکړي چې د تیرو دولتونو له پامه غورځول شوي وي.